د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمد سهیل افریدي د طب د زده کړو نه فارغ شو جنکو په مور پلار غږ کړی دی چې هغوی ته د واده نه وروسته هم په روغتونونو کې د کار کولو اجازه ورکړي تر څو په صوبه کې د ښځینه ډاکټرانو کمې پوره شي. دا څرګندونې نوموړي د جمعې په ورځ په پیښور کې د خیبر ګرلز میډیکل کالج د فرعات په کلنۍ غونډه کې وکړي چې پکې 190 فارغ شو زده کوونکو ته ډیګرۍ ورکړل شوې. हम मजीद भर्तियां भी करेंगे موږ به نور هم ډېر ډاکټران भर्ती کوو او په ځانګړي ډول ښځینه ډاکټرانو ته اړتیا لرو. تاسو وارخطا کیږئ مه، د خپل حق لپاره ودرېږئ، موږ ستاسو ترڅنګ ولاړ یو. हम आपका साथ देंगे. اعلی وزیر په خپل وینا کې په ټولنه کې په دې تضاد سختې نیوکې وکړې چې یو لور ته زموږ خلک غواړي چې د دوی ناروغه میرمنې دي ښځینه ډاکټرانې وګوري، خو بل لور ته خپلو لورانو او خویندو ته د ډیګرۍ اخیستلو نه وروستو د کار اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې په صوبه کې دا مهال ښځینه ناروغانې له سختو ستونزو سره مخ دي ځکه چې ډېری جنکۍ د طب زده کړې بشپړوي خو د واده نه وروستو د کورنیو محدودیتونو له امله په روغتونونو کې وظیفه نه پیلوي. محمد سهیل افریدي د جنکو په مور او پلار غږ وکړ چې کله خپلو لورانو ته د واده رشتې ګوري نو د هلک له کورنۍ څخه دي مخکې له مخکې دا لوز واخلي چې هغوی به خپل انګور ته په روغتونونو کې د کار کولو اجازه ورکوي. هغه زیاته کړه چې دا د مور او پلار ذمہواري ده چې خپلو لورانو ته د مسلکي ژوند په وړاندې وړلو کې اسانتیاوې برابر کړي ځکه چې حکومت په دغه زده کړو لکونو روپۍ مصرفوي او بیا د ډاکټرانو په کور کې کېناستل د قام او اولس لویه ضیاع ده. जब लड़की बीमार کله چې ښځه ناروغه شي نو بیا هم خلک غواړي چې د هغې علاج دې ښځینه ډاکټره وکړي. همدې اړتیا ته په کتو باید ښځینه ډاکټرانې په کورونو کېننول شي. که د دوی واده کېږي نو د خاوند له لورې دي دا باور هم ورکړل شي چې له واده وروسته به هم خپلې دندې ته دوام ورکوي. इनके हस्बैंड से आपने लिख कर लेना है कि इन्होंने जॉब करनी है. د خیبر میډیکل پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ضیاء الحق هم په دې موقع وویل چې په صوبه کې تر 50% پورې ښځینه ډاکټرانې د ډیګرۍ اخیستلو نه وروستو پریکټس نه کوي. هغه وویل چې که څه هم میډیکل کالجونو کې جنکۍ په میرټ کې له هلکانو مخکې دي خو په میدان کې د هغوی نشوالې د اندېښنې وړ خبره ده. د غونډې په پای کې اعلی وزیر هغه زده کوونکو ته د سرو زرو مډالونه او ډالۍ هم ورکړې چې په خپلو زده کړو کې نمایانې ثوبې ترلاسه کړې وي.